الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زمونږ ګران او سرلوړی ملت، زمونږ سرلوړي ملت د تاریخ په اوږدو کې د خپل استقلال لپاره مبارزه کړې ده تر څو خپل اسلامي تشخص او ناموس وساتي. زمونږ ملت په دې باور لري چې د اسلام احکام او لارښوونې ټول ژوند ته شاملیږي. زمونږ ملت تکویني او تشریعي حاکم الله تعالی بولي. په همدې توګه د لادینه نظریاتو لکه د کمونیزم، سوسیالیزم او غربي کاپیټالیزم او لیبرالیزم په افکارو کې کفر ګوري. قرآن هم همدغه مطلب ته داسې اشاره کوي: ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. څوک چې له اسلام نه پرته بل نظام ومني نو له ده نه به قبول نه کړی شي. د افغان ولس ایماني وجیبه وه چې د کفر د طغیاني څپو په وړاندې هسکه غړۍ درېدلی وای. دغه ملت چې الله ته ملا ټیټوي، د بل چا بندګۍ ته به یې هېڅکله کږه نه کړي. شرقي او غربي کفري وحشي وینه څښونکي تمدنونه چې مسلمان ولسونه د رسول الله مبارک له پیروي او د قرآن د ځلانده پلوشو او د آرام ژوند، سوکاله ژوند او پر امنه ډک ژوند څخه امت بې برخه کړی او پرمختګ او ترقي ورته شاته غورځولې ده. موږ د نورو ملتونو له قافلې نه یوه پېړۍ شاګرد سو. زموږ هر څه در په در او خاورې په سر سول تر څو فتنه، تجاوز، تیری، ظلم، فساد پای ته ونه رسېږي. مسلمان به په کړاوونو او ویر کې ژوند کوي. زموږ ملت د اسلامي حکومت واکمني غواړي. قرآن فرمایي: وانحکم بینهم بما انزل الله. پیغمبره ته د الله تعالی په ما انزل الله باندې د دې ترمنځه پرېکړې کوه. همدارنګه موږ غواړو چې زموږ د قضا عملي نظام د شریعت په برابر سمبال سي او په همدې توګه چې د دفاع نظام ولرو او خپله خاوره، خپل دین، خپل ناموس او خپل عزت پرې وساتو. قرآن فرمایي: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. د کافرانو په مقابله کې قوت برابر کړي. په همدې توګه چې د اقتصاد نظام ولرو، حلال خوراک او تجارت چې هلته عدل او انصاف او د ملت د هر فرد لپاره د آرام او هوسا ژوند شرایط برابري، چې زموږ د ملت هیڅ فرد وږی نه تږی نه او موږ هوسا ژوند ولرو. ورونو او خویندو، تجربو ښودلې ده چې یو متحد ملت د هر مشکل لپاره د ځان سره حل پیدا کولی شي او متحد ملت د ملت د مطرح غړو د تواضع او کمینۍ پورې تړلې خبره ده. که پرون تاریخي د کودتا په مهال د خپل ملت د وګړو عزت ساتلی وی نو دا څه پېښ سول دا نه پېښېدل. که پرون د نجیب د کمونیستي رژیم د سقوط په مهال جهادي مشرانو په خپل منځ کې تفاهم درلودی نو بیا به مو هیواد د صلیب د لښکرو غویمن نه ګرځېده. موږ د خپل هیواد د پولو نه بهر کسانو سره تفاهم او د تنازل استعداد لرو، خو د خپل ملت د مخالف سره د روغې جوړې لاره په خپل ځان کې نه ګورو. دا زموږ لوی کمی دی. د بارګزي قوم مشر جمال خان د شیخ سرخ په جرګه کې احمدشاه بابا ته تنازل وکړ. که دا تنازل شوی نه وای نو افغانستان به نه وای، دا ستره امپراتوري به نه وای. میرویس نیکه د افغانستان د تاریخ تر ټولو لویه هستي ده. په ځان یې د پاچا نوم کېنښوده، ملت نیکه وباله، احمدشاه بابا وباله. دا هغه مقام دی چې د نورو هیوادونو روحاني شخصیتونه په ارمان کې مړه سول. د دې هیواد اولادونه په ډېرو بدو شرایطو کې ژوند کوي. دومره خوار سول چې ګاونډي او لرې هیوادونه پرې ډک شول. همدغه کار د دې هیواد ملي تشخص او تاریخي حیثیت ته سخته صدمه اړوي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان